که غیرتي په دین کې غیرت وکړه د دین لپاره غیرت وکړه د دین د نشر و اشاعت لپاره غیرت وکړه غیرتي څومره چې تا کې دین دی دومره ته غیرتي او څومره چې د دین نه لري دومره تا نه غیرت جدا شوی دی الله ګواه کوي راځئ بس په دې باندې خبره کوم او خبره ختمه الله ګواه کوي تاسو چې یو پلار یو ورور یو مشر هغه سهار لمونځ ته راپاسي بستره لرې کوي خپل زوی ته وایي چې پاڅه لمونځ وکړه یوه مور هغه خپلې لور ته وایي چې پاڅه لمونځ وکړه یو مشر چې په حجره کې هلکان پراته دي ټوله شپې هغه کارونه کړي دي چې د شریعت نه ماورا دي د مشر کله دی که شرط ویلي چې لمونځ ته راشه ته وګوره د سهار په لمونځ کې خپل مسجد چې ستا د مسجد حال څه دی ستا په مسجد کې 2 کسان ولاړي 3 کسان ولاړي اگر ریټایر فوجیان ولاړي سپینګیري دلته ولاړي ځوان خوبونه کوي غفلت کې پروت دی همدغه شان داسې خلک چې هغوی ښه برابر دي عمرونه هم برابر دي عقلونه هم برابر دي هغه لمونځ ته نه راځي ستا کشر نه راځي ته نه راځې ستا کشر به څه راشي ماسپښین لمونځ کې نه د مازدیګر لمونځ کې نه د ماښام لمونځ کې نه د ماسخوتن لمونځ کې نه نو زما او ستا هغه دعوه د اسلام دپاره د اسلام پیټ چې ما ورته په ځان باندې لګولې دا لیبل مو لګولې مسلمان یم په فخر یې وایو او داسې مو وایو چې مونږ غیرتي مسلمانان یو غیرت په دین کې پکار دی د دین دپاره پکار دی او د دین نه ماورا په نورو خبرو کې قومیت کې همدغه رنګې عصبیت کې دا غیرتونه میرتونه دا نه قبلیږي نه قبول شوي دي دا جاهلیت رسم او رواج دی که غیرتي په دین کې غیرت وکړه د دین لپاره غیرت وکړه د دین د نشر و اشاعت لپاره غیرت وکړه په دې کې غیرت وکړه چې دین ځان باندې عملي کړي بچي باندې عملي کړي لور باندې عملي کړي خپل زوی باندې عملي کړي وراره باندې وريره باندې خوري باندې خورین باندې په دې باندې عملي کړي خپل معاشره کې عملي کړي دا غیرت دی دا غیرت نه دی چې د زوی لپاره راپاسې ډانګې د تر زوی لپاره راپاسې ډانګې د هغې لپاره خلکو ته کنځل کې دا دین نشي کېدی دا پښتو دا منو خو دا غیرت دین دپاره نه دی که یو سړی دا ووایي بلکې غیرت د دین دا دی چې دین ځان کې عملي کا په دین باندې عمل وکړه تبلیغ کې لاړ شه دعوت وکړه او دا دین بیا نورو خلکو ته ور ورسوه نو ته غیرتي څومره چې تا کې دین دی دومره ته غیرتي او څومره چې د دین نه لري دومره تا نه غیرت جدا شوی دی